د خلکو ګڼهګونه ګورئ، د بند ښکلا ګورئ، د اوبو زیاتوالی ګورئ، دا هغه څه دي چې ډېر خوند کوي. جالب نام نداره؟ شاواروز. شاواروز چی میگی؟ مویی چی رقم است؟ داره نه؟ داره. خوب صحیح مویی داره. مکتب میری نمیری؟ نه هنوز سامان نکرده. دا به دلته راوش کوو، پرې به یې مینځو، له دې باغوانانو سره به وغږېږو. این شالو نام داره، شالوی تکدانه، به نام تکدانه است شالو. بعض درختایی است که به مانند از این شالو کم کم پیدا میشه. هم سه پیرت بوده هم گفته ده که تو درنو هیوادوالو ستړي مه شئ. ډېره زیاته مننه چې زموږ هره خپرونه مو په مینه راسره کتلې. دا ځل راغلی یم د شکردرې شاهروز بند ته. د خلکو ګڼهګونه ګورئ، د بند ښکلا ګورئ، د اوبو زیاتوالی ګورئ، دا هغه څه دي چې ډېر خوند کوي. زه هم راغلم تر څو تاسو لپاره په دغه بند نوی تصویر وړاندې کړم. اوبه یې څومره زیاتې شوي دي، څومره پاکې شوي دي، د دې سیمې خلک څومره خوشحاله دي، څومره خلک چکر ته راځي دلته، څه کوي، په څه باندې مصروفه دي. دا ټول په دې خپرونه کې راسره کتلی شئ. تصویرونه وګورئ، له هغې وروسته ښکلې مرکې وګورئ. سلام کاکا، ستړی مه شئ. وعلیکم السلام، چطور هستی برادر؟ خوب هستی؟ زنده باشی. کاکا اول معرفی کوتاهتان میخوایم. نام خودم است حضرت محمد ولد بسم الله خان. خب بند است به نام کوی شاهروز است. شاهروز. اینجا دیگه است میدانک. خب این بند 3 سال 4 سال شده است که جور شده است. فعلا جور شده است. اوی چی رقم شده؟ اوی دیگه بند است البته 50-60 متر البته میال استاد دوام ایجاش. خب دیل بکی های 10 متر 20 متر 30 متر استاد است. مردم میای نمیای؟ مردم نام خدا قدر می موترار سال که چقدر است. چی احساس داری امروز؟ یک هوای خوب است. تفریح داریم، این شمال است. خب هوای خوب است به نام سمت شمال شکردره. آها. کی مصروفیت داری کاکا؟ مصروفیت دیگه بیکار است، اینجا تفریح شده بیکار میگردیم. اسم مشکل این یک جالب نام نداره؟ شاواروز. شاواروز چی میگی؟ در شاواروز یک زمانی که کافرها اینجا آمد 2 تا بودن، شاواروز بودن. خب با دول سرنهی بود. بازیجا وقتی که آمد که روز که یار گیر کرد یا هر چیزی که بود کافرها بود. بازیجا که خدا مار سنگ چوب جور کنیم. خب بازی دول سرنهی زیرا وارد شده. خب انقدر لیگه سنگ بود، سنگش بودن. خب باز ازل سرم سنگ سوار بودی شاواروز. خب دیگه دولش هم موجود. باز نامش شاواروز انتخاب یه حال به نام کوی شاواروز هست. کاکا ستړی مه شئ. تشکر. نام شما چیست؟ معرفت کوتاهتان بگو. نام میرآغاست. از کجا هستی؟ باید شکردره. امروز آمدی؟ بله. چی کردی؟ امروز شکر. کتی بچه آمدی؟ خوب هستی ابراهیم؟ چی مصروفیت داری؟ مکتب میری نمیری؟ نه هنوز سامان نکرده. شامل نکرده؟ نه. میگه خود هستی؟ چرا شامل نکرده؟ خلصتم. چرا خودت خونه خوب ماشاءالله لایق معلوم میشی؟ ماشاءالله دیر تکړه زوی دی. نام خدا خوب خیلی.
سلام سلام باشه. سلام خیر و جوړ. جوړ ان شاء الله. بخیر. بخیر راغلی. راغلی به شهروز بند ته. ولا شهروز بند ته راغلو چې تیریدلو کابل خواته تلو چې هغه میلمانه را سره ول. وای تاسو راځي چې هغه منظره وکړو. ماشاءالله ښکلی ځای ده. ښکلې اوبه دي ورجانه ته کشنې وای. بس خدای دې موږ تاسې د دولت ټولو ته توفیق ده هغه ورکړي چې دغسې ښکلې منظرې هر ځای کې جوړې کړه او ښکلې بندونه ډېر خوشحاله ته جوړ شوی دی. یعنې دونه خوشحاله یم چې دا ډېر وخت کېږي چې زه دلته نه وم راغلی او اوس چې دلته راکښته شوم دا زړه مې خوشحالي داسې خوشحالي کوه. ټول زمن دی. دا مې مشر زوی دی او دا مې خوری ده. وغږېږه تاسې جوړ یې خیرې ولې په کار یې دا مې اوس په زور اوس نه ته کار ته وایي زه نه ځم کابل ته دې خورېږي دی دا مې خوری ته ده. دې وکړل ته چکر دی وویل ته مصروفیت لرې که کپسه باندې مصروف یې ورځ ولا مصروفیت خو فعلا ورجانه کابل کې نه کوم بس هماغه کې څنګه د کار شکر ده الحمدلله. د دکان د وخت خاطرات من شته انشالله چې یو ورځ یو جالبه خاطره یې داده چې یو هلک ته مې چرګ حلال کړ زما د چرګانو قصابي ده. ښه دیدم یې چرګ حلال کړ هغه چې ورجانه یو وخت کې کور ته لاړه بیرته په کنځلو راته راغی وای ولې په کار یې مالې چرا په کار هستی وای بیا در تو دیگ پخته کرد در مابین دیگ جواری برآمد. ما ورته ویلې مالې په پښتو کې مې ورته ویلې مالې ماما پښتون یې وایي خب ما ورته ویلې مالې دا چرګ چې ما درته حلال کړ دلته مې هغه که خو انسان د فکر بینی شوی هغه بینی شوی نو دا ستا ماشومانو مالې دا چرګ انداسې هغه ته ور واچوه دیګ ته او که یې پرې مینځه که مینځلی خو حتما دا شی به یې لیدلی که مینځلی نه ورجانه دیګ ته یې ور اچولی دی که زه ملامت هغه په خندا شو راته همداسې سر یې وښوره او بېرته لاړو ما ورته ویلې مالې ګوره دې کې خو زه ملامت نه یم خو ما فکر نه شوی انډیواله دې ته مې ډېر وخندل او آخر دم وخندل کرجان شو دې په خندا شو وایي ما سره میلمانه وه. ډېره مننه چې موږ ته د وخت که نور د وخت نه سلامت اوسې کور ودان. یو وخت هم تیږې ویشتلې و یو خایوه ته ترې ووځه یوه خلنده زه کوشش کوم چې همدغسې چل وکړم په درېیو ټوپونو باندې مې ترې وایسته تصویر کې نږدې کتلی شئ وګورېدو به څنګه دی مخ خلاص ورباندې ومیږي واقعیت ډېرې یخ اوبه دي هغه چې وایي دا جنت وطن په واقعیت سره چې دا جنت دی. اسم من نصیر است از ولسوالی میر بچکوت قریه ام حالا آمده بودی بند شاهروز حالا آمدیم اینجا گفتیم باشه چند نفر ساعت خاطر جا چی کردی؟ برای اینجا شدیم یک چند نفر کازای آزاد بگیریم گوشایت میده معلوم میشه فلوان هستی؟ حالا چی کنیم دیگه؟ چند سال میشه که فلوانی میری؟ یک 3 سال میشه. اونجا در قریه میری؟ نه کوتاه خیلی خب گوشی وقت میده کردی؟ اون دوریج دیگه چرا میده نکردی؟ یکیش میده میشه خب دو تا میده نمیشه؟ این با سخت است چه رقم میده میشه کسا کو؟ اما تو در تمرین میده میشه. سلام علیکم. سلام علیکم. اتانم تشهده. نوم ربیده. یکم زای. سرای خوجت. که خویی؟ وقت څنګه داری؟ پشتو تمام شد. وقت چطور میگذره؟ بسیار خوب میگذره. پشتو چرا تمام شد؟ یاد دیگه باشه. لک بویگه. با دوستا بسیار روز خوبی بود. همینجا یک جایتان خالی یک تربوز هم خوردیم. نوش جانت. سلام علیکم بیادر. جوړی لاله. خیر جوړی تکلیف خیر. شما نگین که پشتو خلاص شد. نه ز پښتو لګ پیګم. که خو ان شاء الله. الله باز شکر ده. دا ټول د تعاملګری دي. و ټول ملګری. یو ځای مې راغلی. چې کله نیمروز تربوز خوردین دیگه چی کردین؟ دیگه همینجا یک چکر زدیم از بند شاوروز دیدن کردیم. چی مصرفیت؟ مصرفیت دیگه می کارهای کتارای نکلی را میکنیم. نه بخیر. پیدا شده. کتارا کار داشتیم ما در خدمت. یک پیام کتاب. پیام میست که همیشه برادری صمیمیت در بین داشته باشه کل ما مثل یک برادر هستیم در بین نباشه کی تاجیک شد کی پشتون شد ای هزاره شد کل ما یک برادر هستیم یک افغان هستیم. زنده باشیم.
امیر شریف امانیستم از ولسوالی شکردره قریه حاجبخشی در بند آمدیم تفریح. خوشبخت هستی که از شکردره بسیار یک بند کلان، یک بند مقبول داره. تشکر، به خیر سلامت باشی. در نام بند شاه و روس است. این نو امار شده، یک 3 سال میشه که زیر کار بود، حالا نو افتتاح شده. هفته چند روز میایی؟ هفته یک روز جمعه پنجشنبه حتما میایی. این روزم بیروبار زیاد بود. بسیار زیاد بیروبار است. تا بیروبار دیگه بسیار از بندات نو از بسیار زیاد است. اینجا که مردم بیاد زیاد چی را اینجا میکنه؟ زیاد میوه میخوره، دیگ میکنه، چی میزنه؟ میخوره، دیگ هم میکنه. دیگ میکنه؟ بازی نمیمونه شما. مختاری که مستقای یک بسیار داره چی شد؟ غرق شد. میم از کواتور آمد بسیار مشکلات. مختار از او بند کرده؟ بند. برنده پیدا میشه اینجا؟ والا یک آورده بود مرغوی ها را اعلا کرده بود در ولسوالی. باز نمیفهم چی شده که مویی چی رقم است؟ داره؟ داره. خوب صحیح مویی داره؟ کشیده یا تا نکشیده؟ نه دیگه نمیمانه شه. میکشن مردم. چیو پیام نیاورو؟ افغانستان آرام باشه، یک صلح و آرامی در بیاره سر تا سری، یک وحدت و یک پارچگی باشه، کلایی اندوز باشه، یک صلح و آرامش داشته باشه. تشکر. به خیر سلامت باشه. ګلاس پاخه شوی زموږ خپل وطني ګلاس چې ډیری ورته شالو وایي. دا به دلته راوش کوو، پرې به یې مینځو، له د باغوانانو سره به وغږېږو. تاسو باغ ګورئ چې پکې مڼه، ناک، انګور، سرکۍ دا د ګلاس تر څنګ پیدا کېږي. ښایسته ښایسته ګلان دي د تر څنګ، ماشومان هم په دې باغ کې شته دي. ځو له هغه کسانو سره خبره اترې کړو، ورسره غږېږو، د ګلاس په نوو باندې غږېږو، یو شمېر نورې هغه پوښتنې چې دوی لري هغه ترې اورو، جالبې خاطرې ترې اورو. له موږ سره ملتیا وکړئ. په داخله کې به اسم من شیرشاه از ولسوالی شکردره قریه حاجبخشی می باشه. تشکر، زنده باشی کاکا که وقت دادی. خوب باغچه هست اینجا. باغ گفته میشه. باغچه هست دیگه. این باغچه هست. خب باغای کلان هم هستی باغچه گفته میشه. در این چیزای خاص یک درخت. باغ زیاد پیدا میشه. با خاطر آمدیم که زیاد میوه پیدا میشه اینجا. میوه یا یک چیزای خاص هست. این شالوست که میگم شالو یا گلاس. این شالوست، اینی زردالوست، گلاس، انگور است، یوسف سیب است، انار است، هر چیزی که بگوی شفتالو دارد. توت زمینی داریم. اینجا هر رقم میوه که بگویم این یا توت زمینی است. خوی توت زمینی است. وقت از او وقت خلاص شده. خلاص شده. یعنی داشت خوی فریمان حال خلاص شده فعلا. بعد اثر درک میشه و پس 2 ماه 3 ماه بعد باز میگیره. خب دیگه از این بعد وقت سیب میشه. گل از کجا آوردی کاکا؟ گل دیگه از هر جای آوردیم، از باغای دوستا و از خارج داخل، از هر جای پیدا کردیم گل. چند نوع گل هست؟ 50 نوع گل هست که چند تا نامش بگی؟ مرسل است، جریبند است، رعنا و زیبا میگن، تاج خراز است. اینی میاد کلش اینی رقم گل گلاب است، گل تاج خراز است. شما که همون تر تازه ماندی کاروبار گل میکنی؟ کاروبار گلکاری است که متدمی گلکاری دیگه میگردیم. خیلی میره میکنیم؟ نه بازی را بخیر میخوریم. میکنیم از اونجا براتون میشینیم با میشویم میشینیم میخوریم میشه.
هیوادوالو دا مراوش کول اوس یې وړو د مینځلو لپاره. دا چې د مینځلو ځای چیرته دی له موږ سره به دغه دواړه کاکاګان لاړ شي دا به پرېمینځو او د هغې وروسته به یې نوش جان کړو. استاد شیرشاه میرم بخیر. این شالو نام دارد، شالوی تکدانه، به نام تکدانه شالوست. این چند نوع داره اینجا؟ اینجا هر 95 نوع 6 نوع از شالوست است. این یک مدلش نیست که به نام تکدانه است. با دیگه شالوای وطنی خرد است. دیگه شالوی زر داره. این باز کجا میبره؟ او باز چوچه است؟ این را ما میچینیم میبریم در کابل. از کابل میچینیم کارتنک میکنیم باز میره خارج میره. تا کجای خارج میره؟ پاکستان، ایران. جا ایران میره؟ جا غدار است این؟ آی خوب است، پاشتیام است. میره دنیا کاکومت هیوادوالو ګیلاس هم راوش کول پرې مو مینځل او د ترڅنګ په نامه باندې وپوهېدل چې له کومه ځای ته ځي او څو ډولونه لري. مزه ښایي تاسو نه وي کتلي فکر وکړئ له موږ سره ډېر خواږه ګیلاس دي. د دې سبب وپوښتمه چې دلته نور څو کسان راځي نه راځي او د ترڅنګ د حاصلات څومره زیات شوي دي. که حاصلات زیاد شده امسال کم شده؟ در 2-3 سال حاصلات از بسیار زیاد شده. نفر بسیار پیش از این میآید. مگه مال در وقت‌های در یک زدهش بسیار نفر پیش از این میآید. فروش زیاد بسیار خوبیش است. به خاطر برنامه کسی آمده؟ به خاطر برنامه تا کسی نآمده. پیری اول شد که شما آمده. این باز همونجا شما از خودت است یا دکان هستی شما؟ دکان هستیم ما. باز چند میته؟ 5 سایه کیسه میده 30 سایه کیسه میده. نصف از دوستان نصف از خود ما. یعنی 4 1 2 تا 3 تا 4 دانش است. 4 درختش از دوستک دیگه 2 درختش از ما. هیوادوالو ګیلاس زیاد موږ په دې خاطر لږ راوړش کول چې دې تم کوم زیان ونه وړي او د ترڅنګ فقط مطلب مو دا و چې دې ځای ګیلاس هغه خوند یې وګورو. دا ډېر د اوبو څخه ډک دی دغه ګیلاس. زیاد آب داره. تکدانه که از زیاد فرق می داشته باشه. باز وطنی ها که از خرد می باشه. نظر به مو جنسیت خود به مو کتر میشه. هم زیاد میکنه. به مو خاطر وقت چی خواست؟ چند وقت از این 2 ماه میپاید. از اول جایزه میشه تا آخر دیگه ما 2 ماه از 2 ماه باز که نگاهش کنی میتکه باز خراب میشه. باز کرم میزنه شه. شما باز باغ داری؟ باغ ها؟ او کجاست؟ بالا است که دیگه. اون گیلاس داره چی دیگه چی داره؟ او دیگه چیزا داره تاک است سیب است. اینجا هم سیب پیدا میشه. راست این درختای سیب است. از ما بالا هم از دیگه هم از زمین ها بالا هم است. خب این خود یک لیز دیگه. شما چی نظر دارید برای گیلاس؟ چی رقم است؟ چی رقم بود؟ چی رقم شده؟ امسال خیلی یخ زده یعنی. می‌بینی؟ کل شاخه‌هاش خوش کرده. یعنی اینقدر گل فیلمبرداری در تلفن من اینقدر پر داشت، آنقدر پر داشت من میگفتم از این 2 لک 3 لک بفروش شاد میکرد. از این چند درخت کسی اینجا است؟ این میاف درخت. امسال باز کم است. امسال خیلی کم است که می‌بینی شاخه‌هاش خوش کرده. خوب دیزاین داره. بسیار فروش داره. تصویر که بگیره. این بسیار فروش داره. بسیار بیننده داره. هر کس میاد بریم یا شال پشت شالو نمیجه چکر چند دانه شالو بخوریم. این باز کلان پیدا میشه تو خرد است. خوب کلان است. شاید از این کلان پیدا شود. بعضی درختایی است که به مانند از این شالو کم کم پیدا میشه. از بسیار جایای دور درختای از این خریداری میکنن. قیمت میشن، زحمت میکشن بعد بازی گیلاس میکنه. یکی گیلاس است یکی شالو است. یکی از گیلاس است. این گیلاس است. یکی گیلاس است. یکی از گیلاس. ایران با شالو گفته میتونید؟ از اونم شالو گفته میتونیم. هم گیلاس گفته میتونیم. بسیار قیمت است. کیلوی 200-200 در بازارا میره. باز سیر 1500 2000 فروشات داره. بسیار یک چیز قوی است. بسیار پر انرژی است. این چی باید داره باز؟
خون تولید میکنه، خون از صاف میسازم. شما زیاد میخورین؟ ما دیگه والا جای ما هستک. چی مصرفیت داره دیگه تحصیل کردین؟ ما خودم خیاط هستم. به شک. دوران شما تیر شد بخیر. دوران ما تیر شد دیگه. اما دو عید خوب کار میشه. چند کار کردین؟ والا دیگه میشه به مقایده واسطه. خیاطی کسبی است که زیاد خاطره ثبت میشه. جانا این خاطره جالب خوب بگو. خاطره جالب می از دیگه که شاگرد دکان پیرانه برش میندازیده و تو کاری یک پیرانه یکی را بسوزانه یا که خراب کنه. موضوع با چی عکس العمل داره؟ اگر حوصله‌ناک باشی خواه تان بر جور میکنی. خیاطی حوصله زیاد. اجان بسیار حوصله کار داره جان. تا پس بنده مصروف پیدا کار. من موتروان هستم. خب موتر میدوانی؟ موتروانی میکنم. خاطره موتردوانی زیاد میشه. والا از خاطره موتردوانی خواهر لذیذ خاطرات است. خاطره خوب بگو، خاطره جالب. خاطره جالبش این میست که سرک بناندازم قرار کده بری بردم راه را اعلان میده. پیشتر رابندان خودیدی که ما آمدیم ده ما دیگه که استاد بود خودت آوردیم. تا پس بنده مصروف پیدا کار. من خودم دکاندار هستم در پیش چهار مغزه. دکانی چی داری؟ خوراک فروشی دارم. چرا کم از کاروبار؟ خوب از امروزای 5000 6000 7000 روزانه درخت میکنیم. دیگه پیش از این 3000 2000 روزگار میچره یکم. خوب است. خوب خاطره جالب نداری؟ نه دکانداری دیگه چی خاطره جالب داره، تمام رو کدش کم جره برکو کرد کلان جره برکو کرد خوردم. تو شده که یک چیز خریده باشه باز 10 بار آورده باشه 5 بار آورده باشه که من نمیگیرم یا با آورده. دین روز یک بچه که اومد در دکان گفت کاکا گفت کچولو بده، کچولو را دادمش پس برد گفت یک چیز بده، ایرا آورد گفتم به خانه نگرفتن رومی بود، رومی را پاس آوردن گفت ایرا بگی مرا گفتم ماز بده. دم یک بار در این زمان رومی را آورده که ایتیا شفترش کرده ایتیا خرابش کرده چرا تو کردی ولی تو بود و پس ایرا دادمش گفت مرا گفته که پیاز بده. آخر قسم خراب شد اونجا انداختم گفتم دیگه برو هر چیز میگیری بگی برو با خیس چی دادی؟ با قرض دادم شروع باز قرض میبره. این خاطره جالبش از هم 3 پیر از برده هم گفته که تو چنشته. درنو هیوادوالو دا و د نن ورځې خپرونه چې ما او همکارانو مو درته په شکردره کې وړاندې کړله. بېلابېلې میوې مې ولیدې، باغونه مې ولیدل، ګلان مې وکتل او خوندور ځوانان مې ولیدل. هیله لرم چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. تر بیا بلې خپرونې مو په پاک رب سپارم.